ستا د کوڅې د ملنګۍ مزه کافره مزه، ستا د کوڅې د ملنګۍ مزه کافره مزه، او ستاسو د چم ښکلي په ټولو کې کافر ښکلي دي. مینوالو فقط یوه خبره او یو څلور شعرونه د سره شریکومه. دغه شعرونه د پیره په نامه دي، یعنی د وخت د پیرانو سره یوه لنډه شانې مکالمه ده. نو ستاسو په درانه حضور کې څه په دې ډول دي چې د خپل شعور د نوي دور په سفر یم پیره، د خپل شعور د نوي دور په سفر یم پیره، اوس د ډېرو عقایدو نه منکر یم پیره. د خپل شعور د نوي دور په سفر یم پیره، اوس د ډېرو عقایدو نه منکر یم پیره. ستا د منطق کتاب به واورم که ډوډۍ راکوي، ستا د منطق کتاب به واورم که ډوډۍ راکوي. زه یو مزدور یم بل د څو ورځو نه هر یم پیره، ستا د منطق کتاب به واورم که ډوډۍ راکوي. زه یو مزدور یم بل د څو ورځو نه هر یم پیره. او شعر دی چې ستا د خانقاه په خوا کې اورم ټپې سندرې، ستا د خانقاه په خوا کې اورم ټپې سندرې. او که ته بشر یې نو زه هم د خدای بشر یم پیره، که ته بشر یې نو زه هم د خدای بشر یم پیره. اخري شعر دی چې په انسانانو کې یو ټکی فرق نه منمه، په انسانانو کې یو ټکی فرق نه منمه. د چا کرم دی په دې یو ټکي خبر یم پیره، د چا کرم دی په دې یو ټکي خبر یم پیره. په انسانانو کې یو ټکی فرق نه منمه، او د چا کرم دی په دې یو ټکي خبر یم پیره. د خپل شعور د نوي دور په سفر یم پیره، د خپل شعور د نوي دور په سفر یم پیره. اوس د ډېرو عقایدو نه منکر یم پیره، اوس د ډېرو عقایدو نه منکر یم پیره. ډېره زیاته مننه.